الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د لوی توانا او مهربان خدای جل جلاله په نامه د افغانستان د اسلامي امارت درنو مشرانو، د بیلابیلو ادارو ښاغلو مسؤلینو، د جهاد د سپېڅلې لارې زړورو مجاهدینو، د هیواد باغویره او میړنیو ولسونو او په تالار کې ناستو ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تالار ته مو هرکلی کوو، هر کله راشئ، قدمونه مو پر لیمو. په پیل کې باید د هغو سپېڅلو شهیدانو اروا ته دعا وکړو چې په ډیر ویاړ د افغانستان د جهادونو په بهیر کې خپل سرونه د وطن د ازادۍ په موخه نذرانه کړل. الله جل جلاله دې بهترین جنتونه ورکړي. همداراز هغو پتمنو او باوقاره کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو چې د دغه جهادونو په لار کې یې د کورنۍ غړي شهیدان یا معلول شوي دي. همدارنګه کورونه او حجرې ړنګې شوي، رب لا یزال دې په دواړو جهانونو بدله ورکړي. درنو حاضرینو، د جدې شپږمه د افغانستان د تاریخ توره ورځ ده. 43 کاله وړاندې په همدې ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو بربنډ تیری وکړ. د هیواد پلازمینې کابل ته داخل شول، وروسته یې بیا ولایتونو او ولسوالیو ته لار وموندله. دغه تیری هغه مهال نه یوازې اسلامي نړۍ وغانده، بلکې کفري نړۍ یې هم پر وړاندې سخت غبرګونونه ښکاره کړل. خو د زور او وحشت پر مستۍ سپور شوروي خپل جبر او یرغل ته دوام ورکړ. د تاریخي شواهدو پر بنسټ شوروي اتحاد نه یوازې دا چې یو نظام ړنګ کړ، بلکې د افغانستان ملي شتمنۍ، اقتصادي خپلواکي، اسلامي مقدسات او کلتوري ارزښتونه ټول له خاورو سره خاورې کړل. په میلیونونه افغانان شهیدان او معلولین کړل، په میلیونونه خلک یې بېکوره کړل او نسبتا یو جوړ افغانستان یې په کنډواله باندې بدل کړ. د دغه ستر ښکېلاک پر وړاندې په تشو لاسونو خو ایماني جذبه همدا زړور افغانان راپورته او د جهاد صفوف یې منظم کړل. نه یې د شوروي ښکېلاک د زغروال ټانک او نه هم د جټ الوتکو پروا وکړه. د هغه وخت د یو مجاهد وینا ده چې ویل یې موږ چې لومړی ځل جهاد پیل کړ 100 کسانو سره به 10 ټوپکه وو، چې هغو ټوپکو یوازې یو ډز کولی شوی. پر کلي مو د روسي ښکېلاک قوه راغلې وه. موږ په همدې 10 ټوپکو وجنګېدو، د ایمان او عقیدې زور و، 2 زغروال ټانګونه مو ترې ونیول او ټوله قوه مو پر شا وتنبوله. رښتیا هم کله چې جذبه سپېڅلې وي، نه مسلمان ماتې خوري او نه هم د ستړیا احساس کوي. هغه وخت دا ملت په ډیر اخلاص په پیاوړي ایمانی او افغاني جذبه د یو لوی زبرځواک پر وړاندې وجنګید او دغه مغرور اتحاد یې داسې مات کړ چې په ټوټو باندې وویشل شو. ډیرو درنو او ښاغلو حاضرینو، د افغانستان تاریخ که مطالعه کړو، هر څوک چې دې خاورې ته په زور راغلي بیا ترې روغ نه دي وتلي. افغانستان د نړۍ د زبرځواکونو هدیره ده او دا هغه څه دي چې د افغانانو د شهامت او قوي ایمان ښکارندویي کوي. دلته میندو خپل بچیو ته په زانګو کې د ازادۍ فکر زمزمه کړی دی. دلته په زلمیتوب کې پلارونو بچیانو ته د وطن د ساتنې درس ورزده کړی. دلته د ملالو خویندو پر ژبه د جګړې په تود سنګر کې د ساندو پر ځای د غرور داسې چغه پورته شوې چې د تاریخ پاڼې یې بدلې کړي دي. که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګولالیه بېننګۍ له دې ساتینه. په دې سپېڅلې خاوره ګورګین او چنګیز ماته خوړلې او بېشمېره مغروره لښکرې یې دل شوي دي. دلته میرویس نیکه او احمدشاه بابا زیږېدلی دی. دلته د نازو انا او زرغونې په څیر میندو د بچیو د پاڅونونو ملاتړ کړی. دلته امیر کروړ حماسې زیږولي او د همدې خړې خاورې د ساتنې په پار یې شاهانه ګامونه پورته کړي دي. دا د همغو شازلمو کور دی چې په ضمیر کې یې ازادي داسې اخښل شوې چې حتی په سوزني تړلو هم ورته جبر ښکاري. زما ضمیر په 40 کې ازادي غوښتله، زما ضمیر په 40 کې ازادي غوښتله، مور به تړلم په سوزني، ما به په چغو ژړل.
موږ ازادي پر خپلو وینو ساتلې او همیشه مو د پردیو پر وړاندې سنګرونه تاوده ساتلي دي. افغانانو هیڅکله جنگ نه دی غوښتی، خو جنگ ورباندې تحمیل شوی دی. دوی مجبور شوي چې د خپلو ارزښتونو نه په میړانه دفاع وکړي. شوروي اتحاد پر وړاندې جهاد هم پر افغانانو وتپل سو. په خورا پیاوړې روحیه یې ماتې ورکړه. روسان لاړل، خو یو وران افغانستان یې افغانانو ته په میراث پرېښود. ښه خو دا وه چې باید د دغې تپل شوې جګړې تاوان ځینې اخیستل سوی وای، خو له بده مرغه په نړیوال سټیج دا بحث لا تر اوسه نه دی شوی. له دې سورمخې ښکېلاک وروسته بل ښکېلاک پر افغانستان یرغل وکړ چې ټولې نړۍ ورته په سپینو سترګو کتل او یو شمېر هیوادونه یې لاملتیا هم کوله، خو انجام یې هم بیا ټولې دنیا ولید چې خړ مخونه له ګران هیواده ووتل. کاش دوی د افغانستان دا تاریخ مطالعه کړی وای چې ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. په دې هیله چې بیا څوک دغه سپېڅلې خاورې ته په زور راتګ زړه ښه نه کړي او داسې تورې ورځې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې تکرار نه شي. اوس هر څه تیر شول، جګړه پای ته رسېدلې او یو پیاوړی اسلامي نظام دلته حاکم دی چې د هیواد د ټپونو په رغونه کار کوي. هیله د ټول افغانان بیرته وطن ته راستانه شي او د مور وطن ټپونو ته د نظام سره په ګډه پټۍ جوړې کړي. یو ځل بیا ستاسو ټولو راتګ ته هرکلی وایم. ملي راډیو تلویزیون زموږ او ستاسو ټولو ګډ کور دی. هر کله راشئ د یو روښانه او پر خپل ځان باندې بسیا افغانستان په هیله. وما ذلک علی الله بعزیز.